افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو قیامت جوړ کړی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د سرې قطعې قماندان اسامه وژل شوی دی. امنیتي سرچینو صهیون نیوز ته وویل چې قاري حیات الله مشهور په اسامه د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د سرې قطعې مسؤل او د طالبانو د جنگي تکتیکونو او مهارتونو لارښود دی. د یاد ولایت په پښتونخوا ولسوالۍ کې د عزیزانو په کلي کې د یو لړ هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. سرچینه زیاتوي چې د اسامه په شمول د نوموړي 7 تنه جنګیالي هم وژلي او 9 تنه نورې ورټپیان کړي دي. بلخو افغان هوایي ځواکونو د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې 7 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخو افغان ځواکونو د غزنی ولایت د مرکز په گنج نو آباد سیمه کې د طالبانو مهم قماندان معراج الدین مشهور په حنزله له 6 نورو طالبانو سره یو ځای وژلی دی. امنیتي سرچینو صهیون نیوز ته ویلي چې نوموړي قماندان د غزنی په یو شمېر ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه رهبري کوله. بلخو احمد آباد ولسوالۍ کې د پاکستاني ترهګرو په شمول 14 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. افغان ځواکونو تېره شپه د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ عطایي کلا په سیمه کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د 2 پاکستاني ترهګرو په شمول 4 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته مهال بیا د کابل ګردیز لویې لارې په ګدو کې د کوترخانې په سیمه کې هم افغان ځواکونو 3 طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.